د لغمان د زرغون بهیر لخوا د مرکز په ګډون د 15 ګونو ولسوالیو یو شمېر دیني علما کرامو باندې د قرآن عظیم الشان تفاسیر وویشل شول. هغه غونډه چې په همدې موخه د زرغون بهیر ولایتي دفتر کې جوړه شوې وه، د یاد بهیر ولایتي مسؤل حاجي عبدالقدیر نقیخیل، د لغمان د کډوالو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر او د لغمان د مرکز په ګډون د 15 ګونو ولسوالیو دیني علما کرامو کې ګډون کړی و. پیل کې د یاد بهیر ولایتي مسؤل عبدالقدیر نقیخیل د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل دغه تفاسیر د دوی مرکزي دفتر لخوا د یوې ډالۍ په توګه دیني علما کرامو ته په پام کې نیول شوي. څرنګه چې نننی پروګرام د تفاسیرو توضیح ده، څه موده مخکې هم موږ د مرکزي دفتر لخوا یو تعداد تفاسیر راغلی وو. موږ انفرادي شکل علما کرامو ته مختلفو مساجدو ته توضیح کړی وو. اوس بیا یو تعداد تفاسیر چې د زرغون بهیر مرکزي دفتر لخوا زموږ ولایتي دفتر ته چې راغلی دي، موږ دا ځل دا بهتره وګڼله چې دغه تفاسیر په منظم ډول او یو په مجموع یو ډول چې توضیح کړو، ښیي چې ټول علما هم راشي دلته یو څو خبرې مو کړي، د علماو مشکلات هم دلته موږ یو واورو هغوی نه چې څه مشکلات لري. حتمي دغه وطن کې ټول قشر د مشکلاتو نه خالي نه دي، چې هغه په نظامي بخش کې په ملکي بخش کې هغه علماي ځواناني ټول مشکلات لري. همدې پر دغه پروګرام موږ ونیوله چې تفاسیر علماي قوم ته موږ ورسوو. دا یو هدیه ده د زرغون بهیر دفتر لخوا تاسو ته یو هدیه ده چې باید دغه هدیه چې موږ تاسو ته رسوو، تاسو د دې هغه کې چې کوم مسایل دي هغه کې چې څه الله جل جلاله هغه کې چې کوم ارشادات فرمایل دي هغه تاسو نورو خلکو ته ورسوئ. نقیخیل زیاته کړه چې دغه بهیر دې ته حاضر دی چې دیني علما کرامو ستونزې واوري او تر نورو چارواکو یې ورسوي. بیا بېلابېلو ویناوالو خپلو خبرو کې د دوی دغه ګام د دیني احکامو په خپراوي کې د قدر وړ یاد کړ او ترې مننه وکړه چې دوی د دیني علما کرامو ستونزې مخامخ اوري. ویناوالو په خپلو خبرو کې په هېواد کې روانه جګړه ناروا یاده کړه او پر نورو ګډونوالو یې غږ وکړ چې د منابرو له لارې خلک سولې او یووالي ته وهڅوي. دوی د زرغون بهیر له ولایتي مسؤل څخه غوښتنه وکړه چې دې ته ورته باید له نورو دیني مدارسو سره د بېلابېلو کتابونو مرسته وکړي. په پای کې د یاد بهیر او نورو ګډونوالو په لاسونو راغلو دیني علما کرامو ته 160 جلده د قرآن عظیم الشان تفاسیر وسپارل شول.